د وسلوالو طالبانو لخوا ټولو افغانانو ته د خوشحالۍ څخه ډک زیری. طالبان څنګه دفاعي حالت ته داخل شول، تازه یې په دې اړه څه پرېکړه کړې ده؟ هیله د ویډیو تر اخره راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. طالبانو دفاعي حالت ته د تګ پرېکړه وکړه. په افغانستان کې په جګړه بوختو وسلوالو طالبانو دفاعي حالت ته د تګ پرېکړه کړې ده. د طالبانو نظامی کمیسیون خپلو ټولو جګړهیزو مشرانو ته امر کړی چې د 400 طالب زندانیانو تر خلاصون پورې دې دفاعي حالت غوره کړي او پر افغان ځواکونو دې برید نه کوي. خبریال ویپاڼې ته د کوټې د شورا یو مشر وویل چې دا پریکړه د علماو او طالب مشرانو په ګډه کړې او په دې تړاو یو لیک نظامی ولایتي مشرانو ته استولی دی. په خط کې لیکل شوي چې د لوی جرګې پریکړو ته په کتلو سره به دم غړي طالبان دفاعي حالت ته ځي او د بین الافغاني خبرو له پیل سره به هم مهاله اوربند کوي. د کوټې شورا له لوري خبریال ویپاڼې ته رالیږل شوی خط زیاتوي چې د 400 زندانیانو خلاصون اړین دی. طالبانو لا دم غړي رسما د خپلو ویاندیانو په خوله څه نه دي ویلي، خو دا پټ خط خبریال ویپاڼې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې د روانې اګست میاشتې پر 11 نیټه طالبانو خبریال ویپاڼې ته ویلي وو چې دوی د اورکم پریکړه کړې ده. اوسنی لیک د طالبانو د ډلهییزو بریدونو او لویو چاودنو په تړاو د هغوی دریځ روښانه کوي او وایي چې ډلهییز بریدونه دې نه کیږي. که څه هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اوس هم د طالبانو له لوري د بریدونو لړۍ دوام موندلې ده، خو ښایي نظامي مشرانو ته د دې خط له رسېدلو سره په حالاتو کې بدلون رامنځته شي. تر دم غړی افغان حکومت د طالبانو وروستي اقدام ته غبرګون نه دی ښکاره کړی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.